راشد خان هم افغانستان پرېښودو. د افغانستان اسلامي جمهوریت تر بدلون وروسته د افغانستان کرکټ له کومو بدترینو حالاتو څخه تیریږي. خو لومړی مو سلامونه ومنئ او که چینل ته څوک نوي راغلي وی نو چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له 2020 کال نه تر 2021 کال پورې د نړۍ په 8 ټاپ لوبډلو کې دا چې بغیر له کوالیفایا نړیوال جام ته رسیدلې ده. او که په کرکټ کې د نړیوالو ریکارډونو موضوع رامخې ته کیږي نو د افغانستان نوم به ضرور پکې وي. تېره ورځ ICC هغه نوملړ خپور کړ چې تر نورو یې په شلوریز کرکټ کې زیات لوبغاړي سوځولي دي، چې لومړی له سریلانکا څخه لسیت ملنګا، دوهمې له بنګلادیش څخه شکیب الحسن، دریمې له نیوزیلینډ څخه ټیم ساوتي، څلورمې له پاکستان څخه شهید افریدي او په پنځم ځای کې یو ځل بیا د افغانستان نوم راغلی دی چې افغان راشد خان د 15 وکټو په اخیستو 5م مقام له ځان سره لري. خو د افغانستان اسلامي جمهوریت په ختمېدو سره د نورو اداراتو ترڅنګ د کرکټ اداره هم د کوتیدا سره مخ شوه چې د اسلامي امارت لخوا د کرکټ بورډ د اجرایه رئیس حامد شینواری له دندې لرې کړ او د نصیب الله په نوم یو کس یې اجرایه رئیس په توګه وروپېژندل شو. ورسره سم د نړیوال جام لپاره د لوبډلې په انتخابېدو سره راشد خان له لوبډل مشرۍ استعفا اعلان کړه. خو د کپټنۍ له استعفا کېدو وروسته راشد خان دا هم وویل چې که د افغانستان ملي سرود او یا د افغانستان د رنګه بیرغ کې تغیرات راغلل نو دای به له عمومي کرکټه استعفا وکړي. او په وروستیو کې دا خبره هم وکړه چې کیدای شي د هر څه په بدلیدو سره د افغانستان پرېښودو پرېکړه یوه ښه پرېکړه وي. خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. اوس یې نړیوال جام ډېر نږدې دی. آیا طالبان به دا تغیرات راولي؟ د راشد خان پرېکړه به رښتیا څه وي؟ بشپړ معلومات په راتلونکو ویډیوګانو کې راسره لیدلی شئ.